که چیرې ستاسو ماشومانو ته خطره وي، خطره د دې چې د هغوی په خېټه کې بار بار چینجي را پیدا کیږي یا هغو ته چیخکي کیږي یا په پښتو کې ورته بلا نومونه اخلي. ځینې خلک ورته چینجي وایي، ځینې ورته چیخکي وایي او ځینې ورته کیړې مکوړې وایي. کله چې د ماشوم په خېټه کې دا چینجي پیدا شي، کوم ته چې پینګوان ویلی شي، نو دا د شپې په ټایم کې اکثر د ماشوم چې غټ بول کومه اخري کلمه ده هغې ته ځان را رسوي او په هغې کې انډې اچول شروع کړي چې د هغې سره د ماشوم چې کومه اخري د غټ بول کلمه ده په هغې کې بار بار خارښي او ماشوم هغه ګروي چې د دې د وجې نه ماشوم ته ډېر زیات تکلیف وي. دا چینجي کوم ته چې پینګوان ویلی شي، په دې کې کوم چې دا فیمیل دي چې کومې انډې اچوي، تقریبا په یو شپه کې 16,000 انډې دا چینجي اچوي شي. نو د دې نه د بچ کېدو لپاره زه تاسو ته علاج ښیم، خو که چېرې تاسو دا علاج په دې طریقه باندې ونه کړو، کومه طریقه چې زه تاسو ته ښیم، نو دا چینجي خو به ستاسو د ماشوم د خېټې نه څه ټایم پورې ختم شي، خو د هغې نه بعد بیا ماشوم ته راشي. او طریقه او علاج یې دا دی چې کله هم ماشومانو ته دا تکلیف وي او د هغه عمر د 1 کال نه زیات وي، نو کم په سکرین باندې ورموکس شربت چې تاسو ته لیدی شي، نو 3 ورځې به تاسو هغه ته یو چمچ ورکوئ او د هغې نه بعد بیا تاسو بل شربت راوالئ. 10 ورځې بعد به تاسو یو چمچ هغه ته ورکوئ چې تقریبا په 2 میاشتې کې د دې ماشوم دپاره دا 2 شربت هم ختمیږي. نو کله چې په دې طریقه باندې تاسو د هر یو ماشوم دغه شان علاج وکړئ، کومو ته دې چینجو خطره وي، نو ستاسو ماشومان ورسره ټیک کیږي. که چېرې تاسو غټو انسانانو ته دا تکلیف وي، نو په دې فارم کې ټیبلیټ هم راځي چې هغه ټیبلیټ هم تاسو دغه شان استعمالولی شئ، کومه طریقه چې د ماشومانو ده. دې کې ضروري دا خبره ده چې ماشومانو یا غټو انسانانو ته دا تکلیف وي، نو هغه ټول به په یو ځای باندې علاج کوي او د علاج نه بعد ستاسو کومې کمبلې او بسترې دي هغه به تاسو په ګرمو اوبو باندې ووینځئ چې د هغې نه بعد ستاسو د ماشومانو او ستاسو غټو انسانانو په خېټه کې کم دا چینجي دي، کوم ته چې پین وام، ویپ وام او راوند وام ویلی شي، نو دا ټول ورسره ختمیږي او تاسو ټولو ته په یو ځای باندې علاج ضروري دی. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي، خپل فرینډ سره شیر کړئ. دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه، الله حافظ.